مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د رزق د پراخۍ فکر او غربت نه د خلاصون داسې وظیفه راښودلې ده. له حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې زه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وم. یو سړی راغی، وی ویل ای د الله رسوله، لاس مې ډېر تنګ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل آیا تا د فرشتو لمونځ او د مخلوق تسبیح ویلې؟ نو د دې په برکت به رزق پیدا کړي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ومې ویل ای د الله رسوله، د فرشتو او د مخلوق لمونځ او تسبیح کومې دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا کلمات سلسله د شپې په اخیری برخه د سپېدو د داغ او سحر راختلو ترمنځ ویل، نو دنیا به در په سر ښکته ذلیله او ډېره راشي. او د دې کلماتو په ویلو الله جل جلاله د هرې کلمې نه فرشته پیدا کوي چې د قیامت تر ورځې تسبیح وایي او اجر ثواب یې تا ته رسیږي. زمون الله جل جلاله د شپې په آخري درېیمه برخه کې لاندې او نږدې اسمان ته بلاکفه راښکته کیږي او وایي یو څوک دعا کوونکی شته چې دعا یې قبوله کړم، یو څوک غوښتونکی شته چې ور یې کړم، یو څوک بخښونکی شته چې بخښونکی ورته دی چې بخښنه ورته وکړم. بخاري او مسلم.